د انسینیټور په نوم دا ماشین چې د تاریخ تیرو او مضرو درملو د له منځه وړلو لپاره د خوست عامه روغتیا ریاست نصب کړی. روغتیا پالان وایي د ناپاکه چاپیریال او بېلابېلو مضرو ناروغیو د مخنیوي لپاره ګټور دی. دوی زیاتوي پخوا به د موادو د سوځول کېدو دود د هوا په مرسته تر لرې واټن رسیدو چې د انسان د صحت لپاره مضر او زیانمن و. نو دا د خوست لپاره یو لوی رسونه ده چې دا معیاري انسینیټور د WHO په مالي لګښت جوړ شي. نو ان شاء الله العزیز میخه ته به دغه د سریع امراض په انتقال په برخه کې ډېر کومک وکړي او دا به ماشین وخت په وخت چلنوي او دغه به د مواد ورشول کېږي چې نه به محیط چټل کوي هوا به چټل کوي او نه به خلکو ته زیان رسیږي. د خوست عامه روغتیا ریاست نورو ملکي او نظامي ادارو دا کړنه چې په تاریخ تیر او مضر مواد به یې له دې وړاندې په ازاده فضا کې سوځول د سیمې خلک هم تنګ کړي وي. دوی وایي له ګڼو روغتیایي ستونزو ترڅنګ به زیات ماشومان په دې چټلۍ کې مصروف وي. له سوځېدو پاتې شونې به یې بیرته د سون او خرڅلاو لپاره راټولول. د دې په سوځولو سره به چاپیریال ککړېدو او هغه ماشومان چې کچرې به یې ټولول د خپل ورځني ژوند د استعمال لپاره د هغوی لپاره به هم مضر او مختلف ډول ناروغۍ رامنځته کولې. چې کوم مواد په ازاده فضا کې سوځولی کېدل نو دلته به بوی لوګی به د یو بل خوا تللو او کورونو ته یو بل ځای ته به تلل او دغه د بېلابېلو ناروغیو سبب به ګرځېدو. د مضرو موادو د له منځه وړلو دا ماشین د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د خوست عامه روغتیا ریاست ته څو ورځې وړاندې په واک کې ورکړل شوی. مسؤلین وایي یاد ماشین پرمختللی او مجهز سیستم لري چې پر مټ به د مختلفو ناروغیو مضر مواد د ریاست د ننه له منځه ځي. د WHO له خوا نشر شوي دي $100,000 قیمت لري دا شی او دا به دلته راوړل کېږي هغه په محفوظ لیول باندې سوځول کېږي پکې چې هوا هم نه متضرره کېږي او نور صحي او طبي متضرره مواد هم په هوا کې نه خپرېږي او محفوظ به وي. د روغتیا پالانو په خبره هغه مضرې وړانګې چې د موادو له سوځول کېدو سره به هممهاله په فضا کې خوارېدې او بیا به د هوا په مرسته تر لرو ځایونو رسېدې د موسمي ناروغیو په زیاتوالي کې لویه ونډه درلوده.